علیکم ګرانو کتونکو راغلی یو د ګران ملګری دلشاد فاضل صاحب خواته د دلشاد فاضل صاحب نه به خوږ ترانه اورو نو د هر څه د مخه فاضل صاحب ته ښه راغلاست وایو. فاضل صاحب په خیر راغلی. مننه شیدا صاحب، تاسو ته سلام. ډېره زیاته مننه چې زه م راوبللم ما ته مو وښه راکړو. کور ودان فاضل صاحب ګران کتونکي په دې تمه چې ستاسو خوږ اواز واوري نو څه مو ورته تیار کړي دي؟ مننه. زه به د جیلاني صاحب یو غزل ترنم کوم، خیله ده چې خوښ مو شي. ارشاد په مینه او او د ورځې تختم چې له شوره ډکه ستا غوندې ده، هی هی ستا غوندې ده. شپې ته پناه وړمه شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې ده. او د ورځې تختم چې له شوره ډکه ستا غوندې ده، هی هی ستا غوندې ده. شپې ته پناه وړمه شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې ده. په دغې دښته کې شاید مینې قتل شوې، یو په دغې دښته کې شاید مینې قتل شوې. په دغې دښته کې اوس هم د زړه د رضا غوندې ده، هی د رضا غوندې ده. شپې ته پناه وړمه شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې ده. مینې داسې کړم چې ګورم آینه کې ځان ته، یو مینې داسې کړم چې ګورم آینه کې ځان ته. وایم چې داسې را خو سناس اشنا غوندې ده، اشنا غوندې ده. شپې ته پناه وړمه شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې ده. زه پکې وینم د درځای ز منظرې جلانا، یا زه پکې وینم د درځای ز منظرې جلانا. ستا شاعري ټوله د واورې د رڼا غوندې ده، هی رڼا غوندې ده. شپې ته پناه وړمه شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې ده. او د ورځې تختم چې له شوره ډکه ستا غوندې ده، هی هی ستا غوندې ده. شپې ته پناه وړمه شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې ده.